د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دورملکه سیمه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي وچې صندوق په تمویل او د ملګرو ملتونو په همکارۍ د 245 متره په اوږدوالي یو استنادي دیوال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ماوین اندریکا وویل چې د یادې پروژې له تطبیق سره سم به د سیمې 55,000 جریبه ځمکه د سیلابونو له خطر څخه وژغورل شي او ترڅنګ یې په پروژه کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره او له دې لارې به د خلکو کورونه هم د سیلابونو د راوتو پر مهال له خطر خوندي شي. مونږ اوس د خوست ولایت د دورملکه په سیمه کې یو. دا پروژه د 245 مترو په اوږدوالي د یو استنادي دیوال پروژه ده چې د ملګرو ملتونو او متحدینو له لوري په لار اچول شوې وه. تاسو زما تر شا د یادې پروژې د جوړېدو چارې لیدلی شئ. اندریکا دغه راز وویل چې دوی به د یاد پروګرام له لارې د خلکو اولویتونو او ضرورتونو ته په پام سره یو شمېر پروژې د کار لاندې ونیسي. یادې پروژې پر مټ به د سیلابونو مخنیوی وشي چې په عین وخت کې به د 55 جریبه ځمکې تخریب مخه هم ونیول شي. د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د استنادي دیوال پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې بېلابېلې رغنیزې پروژې تر کار لاندې دي. عام خلک له نړیوالو مرستندویو سازمانونو او بنسټونو غواړي چې د خلکو اړتیاو په پام کې نیولو سره د بنسټیزې او زیربنایي پروژې تر کار لاندې ونیسي چې له یوې خوا خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به افغانان په دوامداره توګه له پروژو استفاده ترسره کړي.